अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। ज़े बहरी लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कुनत खारो समंडा आबदारी ज़े कानी जूदी ओ बादी ख़ज़ाने कुनत परशी ज़मींडा दुरपेशानी इलाही गुंचई उम्मीद बुक्शाई गुली अज़रूज़ई जावीद बिन माई बखंदान अज़लबी अन गुंच बागम मज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम बिया जामीर हाँ कुन शर्म सारी जिसाफ़ो दुर्द पीशा रंचदारी ताअल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवानाई दिही हर नातवाना रुशल पोए बुज़ुर्गान किराम दादरी मौजूद मदा चिपदी आयातुन मंगा लग लग बयान को दाल्ला पर तौफीक सरा दा ईमान चदी यो भी दौलत थी अल्लाह मुसलमान लरा वरकड़ी थी कमालात इंसान चिदी दा पिंजदी चेता ईमान कदर मालूम है यो कमाल द इंसान चिदी ईमान पे द्वजम कमाल द इंसान दे विलायत द्रियम कमाल द इंसान दे सिद्दीकियत
څلورم کمال د انسان چې دی نبوت. پنځم کمال د انسان چې دی رسالت. اولنی کمال دا دی چې دا شخص مسلمان دی. دا د انسان اول کمال دی. چې دی مسلمان شو. ان الذين قالوا ربنا الله. اول کمال دا دی چې دی مسلمان شو. د دین رشتو چې د ربنا الله په مقتضیاتو راتګ کوي، هغې باندې کلک ولاړ وي، نو الله به ولایت ورکړي ورته، ولي به یې کړي. بیا چې په ولایت کلک ولاړ وي، بخاری مبارک کے راغلی دی دا عثمان صاحب مبارک روایت دی چې د ساری منز دا ماسخوتن منز چا په جمعو کو دا سے دی لکه نیمه شپه په عبادت ولاړ دی، او بیا چې د ساری منز په جمعو کو دا سے دی لکه ټوله شپه الله ته په عبادت ولاړ دی. رواه البخاری. امام بخاری مبارک دا روایت روړي. نو تب د دې ایمان په مقتضیاتو راتګ کوي. دغه د ماسخوتن مونځ به جمع کوي، د سبا مونځ به ټول عمر په جمع کوي. نو داسې شوه لکه ټوله شپه ته الله ته په عبادت ولاړ. نمبر دې وګټه. دا مقتضا د ایمان ده چې ته به هر مونځ چې دی دا په جمع کوي. زمونږ استادان به وي چې بالمازه درې قسمه دي. یو بالمازه د عوامو دي چې مونځ نه کوي، لکه ډېر کسان شته چې مونځ نه کوي، خدای ته سجدې نه لګوي، الله توفیق نه ورکوي، د خدای خوښ نه دی. احمد ابن حنبل امام الدنیا، امام الاولیاء، هغه ویلي دي چې کوم سړی مونځ نه کوي دی کافر دی، دی مسلمان نه دی، اسلام کې ردست نه دی پاتې شوی. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې یو بالمازه د عوامو دی چې مونځ نه کوي. دویم بالمازه د طالبانو دی چې مونځ کوي خو په جمع نه کوي، پنځ وخته جمع نشي را لاندې کولی، بلکې هغه تلي تکبیر اولا تلی. امام چې الله اکبر وکړو دا تکبیر اولا دی. پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایلی دي التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیها.
اول تکبیر چې د امام سره لاندې کو د دې دومره مرتبه ده او ثواب دی چې د ازمکې اسمانونه د الله په نوم ورکړو د هغې ثواب په دې کم دی. امام اعمش من روات البخاری بخاری کی چرچا روایت راغلی هغه ډېر لوی شخصیت د امام اعمش کنیت دغه دی لقب دی خپل نوم د سلیمان ابن مهران دی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی قادری مبارک کے لوی پالوان دے قادری آغا فرماویلی دی مروی استو کہ ازوی ہفتہ د سال تکبیر اولا با امام پوت نگشتا د امام اعمش نا اویا کالا تکبیر اولا د امام سره نه دی تلی تان روزانه تلی سید انور شاہ کشمیری رحمه اللہ هغه فرمایلی دی چې امام سره دی داول رکعت رکوع را لاندې کړه نو تا تکبیر اولا را لاندې کړه اگر چې نور علما وی چې نه قرت شروع کو نو تا نه تکبیر اولا هغه لوی مرتبه لاړه. نور علما ګورې دا وی ورشه هغه دې صحیح وي خود دا لیکلي دي د ترمذي په تقریر کې نو دا طالبان بالماز دی نه دی چې د دنا تکبیر اولازي د اولیاء بالماز دا دی چې تعجد نه کوي مونږ په وخت په جمع کوي تکبیر اولا لاندې کوي لیکن د شپې مانځه ته نشي راپاڅېدی د شپې په مانځه کې لویه خبره ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأوتيه من يستغفرني فأغفر له. پدریم حصے د شپې کې الله دې اسمان د دنیا ته راځي ما یلیق بشانه هغه چې د الله د شان سره لایق ده دې باندې پیغمبران نه پوهېږي دا معامله پیغمبر د خدای علماو چې څومره منطقي ویلي دي هغه هم پې غریب نه پوهېږي چې څنګه راکوزېږي با تپ شنه ایمان پې راوړه نورې خبرې پکې مه کوه. الله چې راکوشي دې اسمان نږدې ته د عرش معلا نه ما یلیق بشانه نو الله په خپل شان لایق وي من يدعوني فاستجيب له زمان بسوق دعا غواړي چې قبول والي ولا وک دویم من يسألني سوق په زمان سوالو کې چې هغه سوال یې ورکم کم شی چې په سوال کې غواړي چې هغه ورکم
من یستغفرنی فاغفر له. دریم اللہ پاک په خپل شان لایق آواز کوي چې څوک دی چې زما نه استغفار وغواړي چې مغفرت ورته وکړم. دا درې اوازونه دا د بخاري روایت دی. مسلم کې دونه ټکي زیاتې دي تر دې چې سبا روخیږي حق پورې الله دا درې اوازونه کوي. الله دا درې اواز تا ته کوي او ته اوږده یې. چې خوب کوي خورې بوالي په بسترو معشوقې چا ګټلي دي. ته د الله تمه کوي چې دی به ما سره دوستي وکړي او ته د شپې ټوله شپه ودی نه جي بدن نه غواړي چې راپاسه، لیکن ته به د خدای دپاره راپاسې. د بخاری مبارک روایت دی وشیء من الدلجة دا شیء کې تنوین برای تقلیل دی. ځان که خدای ته رسې نو سار کې عبادت کوا، مازدیګر کې او د شپې په یو پټي ایسته کې اگر چې 2 رکعاته وي. شیء من الدلجة په 2 رکعاتو صادق دی. 2 رکعاته د شپې وکړه. اسے رسول اللہ 8 رکعاته کړي دي. همیشه یاد کړي دي، کله زیات هم کړي دي. هغه ډېر ځکه نه دي کړي چې امت ته اسانه شي. د ساخې 4 رکعاته کړي دي. د ساخ 8 رکعاته په خپله کړي دي. 12 رکعاتو کې قول شته، پیل نشته. 12 رکعاتو کې دا قول دی چې د ساخ مونځ دې ټیم کې تا ته به ما 11 بجې په باندې 11 بجې ډېر ښه دی. دا اوچت وخت د مانځه د ساخ دی. چا چې 12 رکعاته وکړو روزانه الله وایي دله په جنت کې بنګله د سرو زرو جوړوم ورکوم به. د سرو زرو دا ته څنګه سبا کې ودی د سبا مونځ دې په جمع نه کو. زه له اول حضراتو د ځان اصلاح کوم، بیا ستاسو کوم. د دغه خدای په تاسو حق شته که نشته؟ هغه خدا څه ویلي دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسانانو پیریان خپل عبادت له پیدا کړي دي، نو تا خو هغه کارونه که چې وله پیدا وي. د لوی الخیرات کې دا دعا به روزانه 3 کرتې رسارې 3 کرتې ماښامې وې. اللهم افردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وانا اسالك ولا تعذبني وانا استغفرك. ما په یو سووي الحمد بشانم یاد کړی دی. اول جمله نور ترجمه نو کوم غران دا اللهم افردني لما خلقتني له. خدایا ما ځان لکه هغه شی ته چې هغې له دې پیدا کړیم چې عبادت ستا دی. تا زه عبادت له پیدا کړیم، خدایا هغې ته مې ځان لکه. اللهم افردني افرد یفردو افرادن باب افعال دی. افردني د امر صیغه ده. خدای ته وایي الله ما ځان لکه هغه شی ته چې تا ولې پیدا کړیم چې هغه عبادت خدا دی. مولانا روم وی ابرو بادو خورشیدو په لګدر کارن تا تو نانی بکفاری و بغفلت نخوری هم از بحر تو سرگشت و فرمان بردار.
شرط انصاف نباشت کی تو فرمان نہ بنی. مولانا نہرو خود قرآن شریف ترجمہ کړی د په شعرونو کې. ابرو بادو محرشیدو پلک درگار دا میاشتا دا انور دا آسمان دا ازمکا ابرو بادو محرشیدو پلک درگار ستا پکار کے لگیا دی تا تو نانی بکفاری و بغفلت نخوری ہم از بحر تو سرگشت و فرمان بردار شرط انصاف نباشت کی تو فرمان نہ بری دا ټول ستا پکار کې لګیا دي ستا تابع دي او ته د خپل خدای تابع نه یې چې دی دله تابع کړي دي. ای ناشکره تا خپل خدای ونه پیژندو. خدای چې څوک نه پیژني خو مسلمان نه دی. ما استاسو خدمت تی عرض کو چلا اول کمال دے انسان ایمان دے دویم ولایت تی دریم صدیقیت تی. صدیقیت یو مرتبه دا چې د ولایت نه پورته ده د نبوت نه لاندې ده. څلورم کمال د انسان چې دی هغه نبوت دی. نبوت صدیقیت نه پورته دی د رسالت نه لاندې دی. هارون علیہ السلام مبارک نبی دی رسول نه دی. موسی علیہ السلام رسولم دی او نبی دی. ستا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نبیم دی رسولم دی. 3 کال نبی و 20 کال رسولو. كذا قال بدر الدين عيني في شرح صحيح البخاري. رسول الله 3 کال نبی دی او 20 کال رسول دی. خو یو د عبرت خبره کومه زما دی ګوتو ته ګوره چې ایمان وسره نی غلب الله ولایت ورکی نی ورکی. چې ایمان ورسره نی صدیقیت په ورکی نی ورکی. چې ایمان ورسره نی نبوت په ورکی نی ورکی. چې ایمان ورسره نی رسالت په ورکی نی ورکی. نو د ټولو خبرو ما د ټولو کمالات موقوف له ایمان دی. دا د ټولو موقوف له دی چې ایمان نی نور کمال نشته. هغه څوک چې ایمان به چاله ورکي مسلمان لره ورکړي ایمان ته دی. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې د دې ایمان مقتضیات پوره کا دې باندې راتګ وکړه نو بس که خیري ته به په دې دنیا کې کمال ته ورسي. قبر کې نو قبر زندگی را یاد کا سخت زندگی دا بیا دا آخرت زندگی دا. تا پر رسول الله ایمان نوړې دی اسې د رسول الله د ایمان دن خراب نشي. داغه تابعدار شه په ټولو مسلو کې. کستا د زل خوخی امت سنت اتباع کئی. کستا د زل خوخنی امت سنت اتباع کئی. زما استاد علامہ افغانی پرون سمرګری ورتلیو زما په حق کې مناقبه خبره کړې ده. ډېره پورته د ویلې نشم. هغه به دعوی ہمیشہ دا پارا اے مسلمانہ تا پورے کافر خاندی ویسنگ خاندی یو کافر تچو بھی مسلمان کی نا وی نا
وی مسلمان ټول مسلمانان دوکه‌باز دي. کافر د تا نه نفرت کوي، ستا دا ایمان چې دی کوم ایمان چې دی نو ستا د دې ایمان نه هغه نفرت کوي. صحابه چې به چا ولیدل بس ایمان به یې وروړو، ایمان ته به د هغه رغبت پیدا شو چې صحابه به ولیدل. تا ته چې سړي وګوري ستا یو اندام د رسول الله په شان نه دی، یو طریقه د رسول الله په شان نه ده، نو ستا نه به څه جوړ شي. یو 10 کاله کېږي ما د رسول الله دیدار کوم، مخامخ ورته ولاړم، دا اوس هم چې رالم بس ډېر سخت کال مې دیدار ډېر زیات په دې حج کې وکړ، دونه مې چتر نه وکړل. هغه جنګله دی یو سړي په جنګله باندې دا مخ کې خو د اخوا پولیس ولاړو په بینت یې وواهه، وی انظر الى وجهك في المرآة، دې خوا شو زه ولاړم، ما ته هېڅ هم نه وي. اوس هم زه نږدې رسول الله ته ودرېږم، اوس خو ما سره دا ویل چېرې دی په خپله پکې ځم، هغه په خپله چارج کېږي. نو بس وی دا سړی نږدې پرېږدي او نور هلکان چې هغوی ته وایي هغه دی کې ودرېږي، داسې لکه هغه دروازه چې د هغه دی کې ولاړي. نو ده ما ته وی ما ته څوک وی دا سړی د صوابې و پښتون، ما یې دا ځای د خبرو نه دی، هلته کې بار لاړ شه جنت البقی دروازه چې دی د هغې نه بار هلته ودرېږئ چې زه درشم بیا به خبرو. هغه بیا هلته ولاړ وی ما ته څه وی ما ورته تا ته وی چې ته دې مخ ته دې وګوره چې ږیره دې خریلې دا د رسول الله په جنګلی وی تا الحیا د رسول الله نه درځي. او وی دا خو ما ته سخته خبره وکړه، ما ته به لاس راکړه، بس زما د نن نه توبه ده چې بیا به ږیره نه خریم بس. نو خدای پوهېږي بیا هغه سړی ما لیدلی نه دی. ما ستاسو خدمت عرض کوم چې دا لوی دولت تا سره دی، ته ولې په بله لار روان یې، د دې تقاضا نه پوره کوې دی. دا خبره حضرت دو ګرمي ده، او دا ګرمي ده دا دا ګرمي ولې ده؟ دا ګرمي چې دا تا ته د قبر او د آخرت ګرمي یادوي چې د هغې نه ځان وساته. الله هر کار چې دی د عبرت دی. وآخر دعوانا صلی الله